دیو ملګری ته پوس کړی دی چې دا پارمی چرګان یعنی د بازار دا چرګان د دې خوراک څنګه دی. جواب دغه دار چې دا پارمی چرګان دې باره کې د اکثر علماء د وخت داغه دا فتوا چې دا بالکل حلال دی او دا جایز دی. د دې په معنا باندې څه دلیل اغه نشته دی. کڅوک دا وایي چې دې ته وینه ور کوي دې ته فلانو کې فلان ور کوي ګوره دا وینه چې حرام نه نو دا په انسانانو باندې حرام ده. حیوانات باندې چې کوم دي دا حرام نه ده ځکه حیوانات مکلف نه دي. ایو په دې بازار کې ګرځي پر ډیرانو کې ګرځي دا ګندګي نه د انسانانو خوري. البته یو د جلالی حکم دی معنی کم شر چې کوم یا حیوان اغه دا ګندګي ډیر وخره دای په وجه باندې په خوخه کې بدبوې پیدا شي دغه خوراک ناروا دی. نبی صلی الله علیه وسلم منع کړی نه رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل الجلاله جلاله مناغه ساروي او هغه چرګان هغه حیوانات چې هغه ګندګي ډیر وخره دغه په وجه باندې په خوخه کې بدبوې پیدا شي نبی باغ درې ورځې پورې تړلې شي د لپاره چې دا بدبوې دی خوخه نه ختم شي. لیکن پرمی چرګان چې کوي دغه دا حکم نه دی لہذا دی استعمال چې کوم دی جایز دی. البته بعض نقصانات پکې شته لکه ګرمایش په ګړي زیات سیوا دی دغه په وجه باندې د انسان پر صحت باندې اثر پرې باسي. لیکن دومره دا چې د دې په حرمت باندې متصدر دلیل هغه معلوم نه دی والله اعلم. د ملګری ته پوس کړی دی چې په دې څلور رکعات مونږ کې د 2 رکعات تشو 2 رکعات ډک وي د دیو جو حکمت څه کېدلی شي. جواب دار چې ګور احکام شرعیه پای کې علت کوم ته معلوم او حکمت موږ ته معلوم او ډیره خره کنو نو موږ د الله او رسول تابع او یو شي ته زمونږه عقل رسیدو ام به موږ منو چې د الله او رسول ویلي ویناوي او زمونږه عقل تندرسي ګم به موږ منو. نو دا لازم نه چې پار حکم شرعي کې پای کې رس خلکو ته علت هغه معلومي. لکه مثال په تور باندې وسو دا منځونه دي منځونه په دې کې اوس مثال په تور پویتر کې موږ دعا کوو په دې نور منځونه کې موږ عام طور باندې دعا نه کوو. دې څه حکمت ته مثال په تور باندې کنه یا مثال په تور باندې ویتر چې کوم دی هغه یو درې پنځه ونه هراغلي دی باقي نور منځونه چې کوم دی هغه په یو مقدار باندې ولاړی دی. څه حکمت ته بار شي کې بس حکمت معلومول ضروري خبره نه. البته بدی کې بعض علما حکمت دا بیان کړی دی چې لاولي 2 رکعاتونه چې کوم دی دا ډک کېدلې شي بلکې قرات وګدوي نو انسان چې کله مونږ کوي نو لاوله کې دا نشیط وي تر تازه وي او چې کله دا رسنی رکعاتونه بیا کوي نو پای کې لږ کمزور شي وي نو پای کې ولا صرف اکتفا پر سورۃ الفاتحه باندې کړی دا د لپاره چې دا تنگ نشي او د په حرج کې واقع نشي نو په دی وجه باندې هغه ته اساني پیدا کړی دا چې په لاول رکعاتونو کې قرات وګدوي سړی شي په دویم کې لګ سستی په سړی کې پیدا شي سړی شي شریعت پای کې اساني کړی چې خیر د 2 رکعات اخیری تشوکې. لیکن دا یاد لري چې کله کله د 10 رکعاتونو ډکم سړی کولای شي.